د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اړوند د کرنیزو څېړنو عمومي رئیس الحاج مولوي نصرت الله طلحه او ورسره مال پلاوي هلمند ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت د کرنیزو څېړنو او نوښتونو په موخه سفر کړی دی چې په ترڅ کې د دې ولایت کرنیزې چارې بېلابېلې برخې ښې ارزولې او د لا همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. همداراز نوموړي د کروندګرو د پرمختګ لپاره د مختلفو څېړنیزو پروګرامونو د پیلولو خبر ورکړی دی. هلمند کې د کرنې ریاست د پلان برنامو مدیر ښاغلی شفیق الله مبین وایي هلمند کې به کروندګرو ته په نږدې راتلونکي کې په بېلابېلو برخو کې د کرنې ریاست په مرسته نوې تګلارې رامنځته شي چې په دې سره به د دوی په حاصلاتو کې ګټور بدلون راشي. نو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه د څېړنو عمومي رئیس الحاج مولوي نصرت الله طلحه صاحب راغلی و. د هلمند ولایت د کرنیزو څېړنو د لاسته راوړنو همدارنګه نوښتونو په اړه معلومات وکړله. د هلمند ولایت د کرنیزو چارو تجاربو د فارم څخه یې لیدنه وکړله او د دې لیدنې پر برسیره یې ارزونه وکړه تر څو پورې چې د فارم چارې څنګه مخته روانې دي. نو د ارزونې څخه وروسته یې ټولو همکارانو ته تشویق ورته ورکوي او د ښه همکارۍ ډاډ یې ورته ورکوي چې د دې فارم سره به نور همکاري کېږي تر څو پورې چې دلته ښه لاسته راوړنې ولرو. دا په داسې حال کې ده چې سږکال هلمند کې د کروندګرو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی و او تر ډیره یې کښتونو ښه نتیجه ورکړې وه.